ګوره انسان به څنګه د بنده د حق خیال نه ساتي چې سړی د مرګ حالت پر سړی باندې په داسې انسان په حالت کې راسي چې سړی د بل په حق باندې ککړي او سړی ظالمي او د بل سره ظلم کړي او هغه مظلوم کچيري کافر له زما واست په مقابل کې الله درې الله دا غي مرسته کوي. ظالم مسلمان دی او مظلوم کافر دی. کافر مظلوم کچيري د قیامت میدان لراسي او تا دا غي سره ظلم کړي دی دا غي حق دی ضایع کړي دی نبی خو الله تعالی ستا په مقابل کې د دې مظلوم مرسته کوي. لیکن زما استاد لپاره هلاکت او بربادي ده. موتا کشکنزل کو هم مسلمان ته کو موتا کا زړه زیرو هم د مسلمان دا زیرو او موتا کا تکلیف ورکو هم مسلمان ته تکلیف ورکو او موتا کا حق خورو هم د مسلمان دا خورو او موتا کا دلازاری کو هم د مسلمان دا کو. نو زما استا په مقابل کې په قیامت کې بیا مسلمان ولاړي چې الله تعالی د کافر مظلوم مرسته کوي نو زما استا په مقابل کې به د مسلمان مظلوم مرسته څنګه نه کیږي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی اذا تصابت امتی سقطت من عین الله چې کله زما په امت کې شکنزا عام سي یو بل تشکنزا کوي او پاغي سره د مسلمان دلازاری کوي. پیغمبر علیه السلام وی سقطت من عین الله د الله د نظر رحمت سو ورسي. بل روایت کې راځي چې پر دې باندې د الله تعالی لعنت راځي و ان اللعنه متسابعه ډیر ځل اغه لعنت الله تعالی در ومه پښته پورې پر دې بنده باندې وچلای. زکات د مسلمان حق ضایع کول او مسلمان ته پسپک نظر کتل او د مسلمان زړه زیرول او د مسلمان په حقوق ځان او خپل عمل نامه لړل دا ډیره درنه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د بیت الله فتواب کې روان دي. حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه ففسیده چې کله رکن یمانی تر نزدیس پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بار و درې دي د بیت الله ته داسې قتل مرورت ما اعظمک الله سمر عظیم مخلوق پیدا کړي وما اطيبک سمر خوشبوئے وما اعظم حرمتک الله تعالی سمر عظیم عزت او حرمت کړي چې د ټولي دنیا د مزکی پر مخ باندې مسلمانانو ستا زیارت ته لیونی دي او د مزکی پر هر کونج باندې چې مسلمان ستا طرف ته مخ نه وګرځي د غي عبادت الله تعالی نه قبلای. کدمزه کې په شرق کې ک په غرب کې کدمزه کې په جنوب کې ده ک په شمال کې ده چې کم سړی ستا پر طرف باندې مخ نه وګرځي الله تعالی دا غیل مانځ ته نه ګوري دا غي عبادت نه کوي. لیکن ورسته صورت وي ورته والله لحرمت المؤمن اعظم من زما په الله قسم چې د مؤمن احترام او عزت تر تا ډیر زیات ده. که یو سړی ستا به قدر وو کې دومره مجرم نه دی لکه د مؤمن به قدر چوکي. که یو سړی تا ته تکلیف در ورسی او ستا خرابي راولي هغه دومره مجرم نه بلل کېږي لکه یو سړی چې د مسلمان وزړه ته تکلیف ورسی. یو سړی چې ستا به قدر او به ادبي وو کې هغه دومره مجرم نه دی لکه یو سړی چې د مسلمان به قدر وو کې د مسلمان به ادبي وو کې. نبی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه بیت الله ته په دې شکل باندې خطاب کوي چې والله لحرمت المؤمن اعظم منك د مؤمن احترام او حرمت او عزت تاسو ډېر زیات